دغه سړک چې د جوړونې چاره به 6 میاشتې وخت ونیسي، مالی برخه به د ښاروالۍ ریاست له انکشافي بودیجې ورکړل شي. یاد سړک چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري، څنګ ته به 1500 متره د باراني اوبو د مهارولو لپاره کانال هم تیر شي. د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دوی ښار کې یو شمېر نور رغنیزې پروژې هم تر کار لاندې نیولي دي. دا د متون د ورغه کلي 2 لین سړک و چې پر سکاله او مسیر جامع کانال جوړ شوی و. ساکل به ان شاء الله د سړک په اساسي ډول سره هم سړک جوړیږي، هم به بعض کم ځای کې لښتۍ به دغه به جوړیږي. نو د دې پروژې ټول مالی لګښت تقریبا 90 میلیونه دی چې په دې کې 580 متره لښتۍ پاتې کیږي. نو دې چارې به ان شاء الله په 6 میاشتو کې سرته رسیږي چې په اساسي ډول سره به سړک هم جوړیږي، لښتۍ به هم جوړیږي. له مرکز راغلي پلاوي محمد نبی عمري په خپلو څرګندونو کې ویل چې اسلامي امارت د هیواد آبادۍ ته په کامله معنا ژمن دی. او دا به ان شاء الله جوړیږي که چېرته ولي صاحب، قمندان صاحب، معاون صاحب، ښاروال صاحب، انجینر صاحب خپل مسؤلیت ته راشده متوجه شي او رښتیا د الله سره په کړي وعده باندې وفا وکړي چې دا څومره خیانت او فساد شوی دی دا په افغانستان باندې ډېر د نور باید ونشي. دا وطن به ان شاء الله جوړیږي. د متون ورغه کلي په یاد سړک کې بوخت انجینران وایي چې دوی به د جوړونې کارونه د پروپوزل سره سم ترسره کړي. موږ د خپل مسلک له اړونده تاسو ته ډاډ درکوو، ټول پښتون ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله موږ به دغه پروژه په پوره کوالټي او ښه کیفیت سره سرته رسوو. د سیمې مشتوالو هم دغه سړک جوړول ډیر مهم وبلل او زیاته یې کړه چې لا دې وړاندې د تنګ سړک له امله د ډیرو ترافیکي پیښو شاهدان وو. ترافیکي پیښې به ډېرې وې او دی اوس موږ شکر وباسو چې دا سړک یې موږ ته افتتاح یې وکړله او کارونه بې روان شي. دا سړک مخکې ډېر تنګ و، دلته 2-3 نفره وفات شو د ترافیکي پیښو له امله چې ډېر تنګ دی دا سړک. زه اوس ډېر خوشحال یم دغه سړک ته چې دا پروژه یې دغه ځای ته راغله. نو ډېر ورته خوښ یو، که وړ دی، که زوړ دی، که سپین ږیری دی، که تورږیری دی، ډېر ورته خوښ. ذکر شوی سړک ته 2 ولسوالۍ او همدا شان د مرکز مربوط ماتون ورغه کلي اوسیدونکي یې په ماسیر پراته دي چې په جوړولو سره باید د پکتیا د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي هم ګټه ترې پورته کړي. دا مهال خوست کې د ښاروالۍ ریاست له لوري 4 رغنیزې پروژې چې سړکونه او ویالې پکې شامل دي کارونه روان دي.